یو حدیث غواړم تاسو سره شریک کړم نو خویندو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوزخ د اور نه ځان وساتئ که یو خرما باندې هم وي. دویم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې تاسو یو څوک چې روژه نیولې ده او تاسو هغه ته روژه ماتې برابروئ دومره اجر اخلئ لکه څنګه چې کس چې روژه نیولې ده بدون د هغه د اجر کموالي نه. یعنې کوم کس چې روژه نیولې ده هغه تاسو روژه ماتې برابروئ روژه ورته انشاءالله افطاري ورته برابروئ تاسو به دومره اجر اخلئ لکه څنګه چې کس په خپله روژه نیولې ده او د هغه اجر نه به هېڅ هم نه کمیږي. نو دا حدیث د خورګانو ته هم ډېر تسلیت ورکوي چې دوی ډېر زیات تکلیف او زحمت په اشپزخانو کې وباسي او خپل فامیل ته ډوډۍ پخوي. دا مه هېروئ چې ستاسو تکلیف هم چنان د اسلامي شریعت کې یو ډېر ښه کار دی او تاسو دنه اجر لاسته راوړئ ورونو خویندو. نو انشاءالله امید لرم چې بیا هم تاسو خلکو ته چې چا سره مشکلات لرل مغفرت ته وکوئ او تاسو سره چا مشکلات درلودل هغوی تاسو هم بخښنه وغواړئ.